بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ صاحب په دې مسواک یا ټوپیس یا ډنډاسه په دې استعمال سره آیا روژه خرابېږي او که نه؟ روژه په مسواک سره نه خرابېږي، بلکې حدیث کې راځي من خیر خصال الصائم السواک، د روژهدار ښه خوی چې دی دا چې هغه مسواک ډېر وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به مسواک وو، صحابه کرام په روژه کې مسواک وو. نو په مسواک سره روژه نه خرابېږي، بلکې د روژهدار اجر پې ډېرېږي. دا یوه خبره. بیا د مسواک نارینه هم ویلی شي او زنانه هم، دا دواړه چې دی مسواک د دواړو دپاره سنت دی، دواړو دپاره د عبادت دی. او هر چې ډنډاسه ده دا د زنانو دپاره د دې استعمال جایز دی بغیر د روژې نه، او په روژه کې هم. او د نارینو دپاره استعمال حرام دی، ځکه ډنډاسه هغه رنګ پرېږدي، او شونډې سره کول دا د ښځو دپاره جایز دی، د نارینو دپاره حرام دی. دا د ښځو سره مشابهت دی، دې نه به ځان ساتي. د اطراف د غرونو خلک اکثر دا ډنډاسه استعمالوي، نو دا د ښځو دپاره جایز ده. د سړو دپاره ډنډاسه استعمالول دا حرامه ده بغیر د روژې نه. اگر که ښځې استعمالوي روژه کې، نو روژه پې نه خرابېږي، خو احتیاط به کوي د اوبو سره چې تېرې نه کړي، ځکه هغه خپل یو خوند لري او اوبو. او هر چې ټوټپیس دی په دې باندې روژه نه خرابېږي. روژه خرابېږي په خوراک باندې، هغه شی چې هغه حلق ته لاړ شي او تېر شي. د خولو په ذایقه باندې روژه نه خرابېږي. نو لهذا ټوټپیس هم استعمالولی شي، خو د هغې په ځای باندې مسواک کې الله پیدې ډېرې ایښي دي، باید مسواک استعمال شي. دې کې خیر ډېر دی، الله هم پرې رضا شي، خوله به هم پاکه شي، او پیدې هم پکې ډېرې دي. او دا ټوټپیس او دغه شی نو دې کې ضررونه شته ضرور، دې کې کیمیکل دی، خامخا څه نه څه ضررونه پکې دي.